استغفر الله، توبه خدای توبه. هرات کې له یو ځوان ولې طالبانو جامې ویستلې دي. بلخوا طالبان ولې هند ته غوسه شول، دا په همدې ویډیو کې وګورئ. خو مخکې له دې چې د لوټ شوي ځوان عکسونه در سره شریک کړم، راځئ دا واورئ چې د هند د صدراعظم نریندرا مودي د بھارتیا جنتا ګوند یوې ویاندې نوپر شرماتی رونی په یوې ټلویزیوني مناظرې کې د اسلام د پیغمبر اړوند څرګندونې لرلې چې نه یوازې په هند کې د مسلمانانو احساسات یې راپارولي، بلکې د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو سخت غبرګونونه یې پارولي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه هندي چارواکي د څرګندونو په غندلو سره ویلي دي د افغانستان اسلامي امارت په هند کې د حاکم ګوند یو مسؤل لخوا د اسلام ستر پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګستاخانه الفاظ کارول په کلکو ټکو غندي. د هند له حکومت غوښتنه کوو چې دغه ډول متعصبو اشخاصو ته اجازه ورنکړي چې د اسلام مبارک دین ته سپکاوی وکړي او د مسلمانانو احساسات وپاروي. طالبان پر داسې مهال یاد انتقاد کوي چې تېره اونۍ د هند د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی له طالب چارواکو سره د لیدنې لپاره کابل ته راغلی و. بلخوا د قطر او کویت حکومتونو هم په هغه هیوادونو کې د هند سفیران احضار کړي دي او په دې برخه کې د هند حکومت د رسمي بخښنې غوښتنه کړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یوې اعلامیې کې ویلي دي د هند سفیر ته رسمي اعتراض لیک وسپارل شو چې په هغه کې قطر د هند له حکومت څخه غوښتل شوي دي چې په ښکاره ډول بخښنه وغواړي او دغه څرګندونې ژر تر ژره رد کړي. په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو سازمان هم د هندي چارواکي دغه څرګندونې رد کړي دي او ویلي دي چې یادې څرګندونې په هند کې د اسلام او مسلمانانو سره د بد چلن لامل کیږي. د هند صدراعظم د بھارتیا جنتا ګوند یوې ویاندې نوپور شرماتی رونی د هغه هیواد یوې ټلویزیوني مناظرې کې د یو مسلمان ګډون کوونکي په ځواب کې چې شیوه الهي انتقاد کړی و وویل چې هغه هم کولی شي چې پر قرآن کریم او مسلمانانو په باورونو باندې ملنډې ووهي. اوس راځم دې مهم خبر ته چې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو خبر خپور شوی دی چې طالبانو په هرات کې د پخواني نظام یو پولیس افسر نه په تیر نظام کې د کار کولو د جزا په تور جامې ایستلې دي. صفی الله په تیر نظام کې د هرات د یو زندان مسؤل و. طالب منشو د دې افسر لوڅه ویډیو بازي ویبپاڼو ته لیږلې ده. له یوه کس نه جامې ایستل غیر اسلامي عمل دی. تاسو هم د طالبانو دغه ډول کارونو په اړه خپل نظر کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سوله افغان چینل سبسکرایب مه هېروئ. زموږ نورې ویډیوګانې به هم تر څو ساعتونو وروسته نشر شي. تر هغه ښه وخت ولرئ.